ابو ابو ټول کلی څاروي واخیستل، موږ به کله اخلو؟ ټول زما ملګري ماته پیغورونه راکوي. وبخلو یاره، لږ صبر وکړه. هغه کاشف انکل خو وی دا ځل به تاسو قرباني نه کوئ. څه؟ د هغه دومره همت؟ بس سبا داسې غټ څاروي راوړم چې د کاشف زړه وچوي. قیمت یې څه دی؟ حاجي صاحب پاتیا زره یې خرڅوم. نه ماره په 15 راکړه. اخري خبره. حاجي صاحب سا کال څاروي ډېر ګران دي. اخري خبره واکه چې واخلم یې. حاجي صاحب دا ځل چرګ حلال کا. زه چې زو باچې د ینه خرڅي. ماشاءالله دا څاروي ډېر ښکلي دي. علاکه دا څاروي پاسو دي، زما د زوی خوښ شو. حاجي صاحب په څلوېښت ستا شو. نه ماره اخري خبره په 13 میشه راکوي. السلام علیکم حاجي صاحب. پاسودی واخستو. دا خو خوا شو په 13. حاجي صاحب ډیر ګران دی واغستو. سا کال ساروي ارزان دي. زویا قصابانو نه ډاکټران جوړ شوي دي. دا ځال مې بل قصاب ته ویلي. څوک و باچې قصاب وکا؟ نه ابو څوک ساری وویلی سرمان اغوارو. دا قصاب واسه پورې را نګلی او سرانمن والا مخکې راغله. ساروي دی راواله. تا خو هغه سبزي والا یې نه؟ تا کله نه قصاب شوې؟ پرون مې شارټ کورس وکړه د قصابۍ. اختر یوازې د غوښو د جمع کولو نوم نه دی، بلکې د ایثار، قربانۍ او د زړونو د نږدې کولو نوم دی. د خپلو غریبو ګاونډیانو خیال وساتئ. مننه.